د زیباګل غلطه ویډیو راغله. دغه ویډیو چا څنګه او د څه په خاطر وایرل کړه؟ که غواړئ چې تاسو همدا ویډیو ګورئ او په اړه یې پوره پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو، په سوشل میډیا یوه ویډیو ښکته او پورته کیږي چې خلک یې ډیر زیات شیروي او وایي چې دا د زیباګل غلطه ویډیو ده. د سوشل میډیا دور کې نن سبا خلک د لایکونو لپاره هر ډول ویډیوګانې خپروي او هر کس کوشش کوي چې د چا دغسې ویډیو وایرل شي نو زر او له هر چا مخکې یې شیر کړي. نو همداسې دا ځل په سوشل میډیا بعضې تصویران شیر شوي دي چې وایي دا د زیباګل د غلطې ویډیو تصویران دي او دا هم وایي چې دا د زیباګل غلطه ویډیو ده. که د چا په کار وي نو زموږ پیج د لایک کړي او موږ ته دې میسیج وکړي او موږ به په انباکس کې ورولېږو. خو دوستانو، دغه ویډیو چې موږ کله سمه وکتله نو په دې ویډیو کې دغه جنۍ له یو هلک سره په هوټل کې په همدغه غلط کار لګیا ده چې مخ یې نه ښکاري، یعنې دا زیباګل نشي کېدلی. هسې خلکو د لایکس او فالوور زیاتولو لپاره په سوشل میډیا یوه ډراما او پراپګنډه جوړه کړې. دوستانو، که غواړئ چې تاسو هم همدا ویډیو وګورئ او خپله وګورئ چې دا زیباګل ده او که نه، او بیا وروسته د دغو فیسبوکیانو په دې کار قضاوت هم وکړئ نو موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به تاسو ته درولېږو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.